د هارون الرشید زمانہ وا د دې یو وینځه د ورځې به ټول ورځ خدمت وکړو او د شپې ماسخوتن به په یخو اوبو اودس وکړو او مانځه نه پس به د 2 رکعاتو نفل نیت وتړل. نو د قرآن حافظه وا 15 سپارې به په یو رکعت کې ویلې او 15 په بل کې. نو چې سبا به کېدو نو په 2 رکعاتو کې به د قرآن ختم. او زه او ته خو به دا تعجب کوو چې په یو شپه کې قرآن څنګه ختم، په یو شپه کې په یو شپه کې. دی جماعت کې حافظ مسیح الله زمونږ استاد او خدای دې غریق رحمت کی په دې جماعت کې هغه ماسخوتن ورپسې مونږ نیت وتړلو په تراوو کې او د شپې چې 4 بجې کېدې نو په یو رکعت کې والضحا ته رسوله په یو رکعت په کم 10 سپارې په یو رکعت کې ویلې او هغه غوندې قرآن په دې صوبه سرحد کې چاته یادم نو. نو اسې دا مه وایي چې په یو شپه کې څنګه په یو شپه کې هغه خلق ویلی شي چې د چا رګ و ریشه قرآن ګرځېدلي او د چا ټول ژوند قرآني او د چا ټول ژوند دیني. هغه خلق په یو 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به په رمضان کې 15 ختمه کول، یو ختم به د ورځې کولو یو به د شپې کولو او یو به بیا په تراوو کې کولو. نو یو 15 ختم به د رمضان په میاشت کې. نو عرض داو چې دغه وینځه چې سلام به وګرځولو نو بیا به خدای ته په سجده پریوته او وی به چې اے الله ته په ما مینې ستا زه ډېره خوښه یم، خدای ستا د مینې زه څه انداز نشم بیانولی. هارون رشید دا خبره واورېده نو تپوس یې ترې وکړو چې داسې مه وایه چې خدایه ته په ما مینې، داسې وایه چې خدایه زه په تا مینه یم. بیا ادب دا څه وایه؟ هغې ورته ویل زه خپل کار کوه، زه د ورځې ستا مزدوره یم او ستا نوکر یم، د شپې زما د خدای په منځ کې ستا څه کار؟ ته بادشاہ تخت او تاج یې در کړی دی، ټوله شپه اوده پروت یې. که په ما مین نه وی او د هغه توفیق نه وی نو ورځې مې ستا په خدمت کې روچوي او د شپې به د 150 سپارو په 2 رکعت کې د لستو توفیق نه راکولی. دا د هغه توفیق دی او د هغه مهرباني ده چې چاله یې ورکړي. په دې پرفتن دور کې چې الله چاله اسې د دین د خبرې کولو توفیق ورکړي نو پوه شه چې د خدای په دل لویه مهرباني. ځکه چې دا څه وخت د خدای نوم هغه اکبر الہآبادی وی رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں، رپٹ کی لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. وی خلق را باندې راپورټ کو پتاڼه کې چې اکبر په دې زمانہ کې د خدای نام علی د وخت ته وګوره، د زمانه ته وګوره، د وخت د رفتار ته وګوره او د خدای نامې اغستو ته وګوره. دې وخت کې د خدای نامې څه کوي؟ نو عزیزانو دې پر فتن دور کې چې الله دا توفیق چاله ورکي چا د خدای نوم وایي یا د خدای نامه بل چاته پیش کی، په دغه سړي پوه شه چې د خدای لوی کرم دی او لوی مهرباني ده. ځکه چې اصل دین قرآن او حدیث دی. بله خبره ده چې په پاکستان کې 40 کاله هر حکومت د قرآن او د حدیث مذاق اډاو کړی. قرآن او حدیث که یو خبره کړې ده دې حکمران طبقې د هغې مذاق اډاو کړی. اوس الله دې علما ژوندي لري خو هغه علما د خدای ژوندي نه لري چې کوم علما د ضیاءالحق ملګري دي. ځکه چې هغې هر ترمیم کولو ته تیار دي د ضیاءالحق د حکومت د بقا دپاره. هر ترمیم هغه خلق چې دفن شي خبي. علما د خدای ژوندي لري، علما ورپسې شي او هغه ظلم چې کوم د قرآن او د حدیث خلاف په ملک راوچت شوی علما ورپسې شي د صفای هستی نه میټاو. ډاکټر فضل الرحمن په دې پاکستان کې یو پیدا شو، هغه د لوی اختر کې چې تاسو دا قربانۍ کوئ او لالې کوئ دا ظلم دی،
دا پیسې چرته قومي فند کې ورکړي. علما ورپسې شو چې قرباني وای اراقت الدم تا، د قربانۍ تعریف دے اراقت الدم. که د لوی اختر په ورځ 1 کروڑ روپے قومي فند کې یا د خدای په نامه ورکې او د 10 روپو ګډوړی دی نه حلال کړی، نو هغه واجب د قربانۍ چې دی ستا په غاړه پاتې شي. تاسو خیال راغی؟ علما ورپسې شو لاړو، نو فضل رحمان پاتې شو نه. صدر ایوب راغی په عائلی قوانین جوړ کړ. عائلی قوانین دا مطلبو چې خزلم دا حق شته چې میړه ته وایي چې 1 2 3 طلاق میکړي. که میړه لګی شي او خزه طلاقوي نو خزه تم دا حق ورکول پکار دي چې میړه له طلاق ورکي. لکه دا څه کوي؟ دا عائلی قوانین جوړ کړي. علما ورپسې شو. علما نه خدای پرستۍ چې د زړو زړو خزو استاسو طلاقیان کړي وي، ځکه چالته به ته په ټوخېدو وي، د دمې مرض به درته لګېدلی او ښځه به دې ځوانه وه او درته به وی چې 1 2 3 طلاقي ورکېږه، خوښ مې نه. علما ورپسې شو لاړو، نه عائلي قوانین پاتې شو نه صدر ایوب پاتې شو. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې څومره فرق باطله چې دي الحمدلله علما شتا، داسې ورپسې شي چې د دنیا نه ورک. لکه ستا ملک قادیانیت څنګه فرقه وه؟ خزې به خلقو له ورکولې، لوڼې به خلقو له ورکولې، پیسې به ورکولې، دولت به ورکولو، لاړو نوم و نشان یې ورک شو. نو زما عزیزانو څومره فرق باطله چې دي، د هغې مقابله په هره زمانه کې علماو کړې ده چې نه، او د اصل دین چې هغه قرآن او حدیث ته د هغې حفاظت یې کړی او حفاظت یې بیا په اوږې خېټه کړی دی. ایس مراعات بنو په دې جماعتونو کې به درسونه یو عالم سره به 200 طالبان ډېرو، د کلي وظیفې به غوښتې، پیاز او سړه روټۍ به مرچکي سره خوړه او هغه عالم ته به ډېرو سبقونه به ته. نو عرض مې دا و چې قرآن او د حدیث د بقا د پاره الله په هر زمانه کې اسباب پیدا کوي، علما پیدا کوي، اهل دین پیدا کوي او داغه اشاعت په کومه ذریعہ باندې کوي. تاسو خیال راغی؟ یو سړی مانه تپوسو کو چې مولانا صاحب زادو جماعت ته نظم مولا چرته تقریر کوي الته ورزم نه، خو دې تبلیغیانو نه تنګ ماسختن براشي دروازه براته وټکئ چې روزو وي بچ داسو مرګري راغلي دي او د دین خبرې بکیږي او تاسو راشي او دې سره څه چالو کما. ما ورته خبره واوره، قرآن کې راغلي دي چې وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما په خبرو پوهیږئ؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول کې د علماء اختلاف دی چې رسول نه کوم رسول مراد. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی چې دلته رسول نه مراد عقل سلیم مراد، عقل کامل مراد. بعض ائمه وایي چې رسول نه مراد دا پیغمبران دی او د پیغمبرانو نائبین دی او داخله. زه یو قوم له عذاب نه ورکوم چې ترسو پورې مې هغې ته د دین پیغام نه ور رسول. نو ما وی چې توس جماعت تم نه راځې او پادیره که چرته ملا لګیم نږدې نه ځې، چرته جلسه ملا تقریر کوي نږدې نه ځې، او تبلیغ والا دروازه وټکول او راووتې، دا هغه رسول دی چې تا ته راولېږلو چې قیامت کې ګیله ونه کې چې خدای ستا دین زما دروازې ته چا راوړی نه و، چې ګیله دې نه ته زه خبر نه وم. الله به وایي پلانی ورځ پلانی تاریخ ستا دروازې ته خلق نه و درغلي چې د الله د دین دعوت یې دروړی، د دې به ته څه جواب کې؟ سړی دی د دې کلو 13 جمعه مې ولیدو دلته مونځ ته راغلی، چې مې ولیدو نو داسې یو انچۍ ګیره هم پرېښې ده. هلکه دا در باندې څه چلو شو؟ ویلې مولانا صاحب باس زه پوه نه وم چې خدای ویلی دي چې دا ستا دروازه ده چې چا ټکولې ده دا اتمام حجت ته،
اتمام حجت پیژنه اتمام حجت چې سبا دی ګیله نه چې زه چا پوی کړی نوم چا راته ویلي نو بس ډېر سخت ویرېدم او ټوله شپه مې جړلي او چې سهار شو اجامت مې پرېښو او دا مې تسبیح دي او کلی کې سالکان دی هغې سره په دې کوڅو کې زم ګرځم دې تبلیغ کې پردی دروازې ټکومه چې په هغې مې اتمام حجت شي تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو دا یاد لرئ چې هیڅ بانه به داسې نه چې مونږ به خدای ته پیش کو او خدای نه به پې ځان خلاص کو هیڅ بانه به نه که دا ټولې بانې ورکې شي ټولې تا دا کړي تا دا کړي تا دا کړي الله به وایي زه په تا ګوان لرم ګوان دي در باندې دی به داسې داسې وګوري چې څوک دي ګوان څوک به نه وی بھئی اللہ سوک پا ما گوئی کئی نو اللہ فرمائی یوم نختم علی افواہہم یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم خلب ولا بن کما اولا سنو تبویم وائی پتاسوی دنیا کی چکڑی دی نو دا زمون لاسونا با بے اختیارا پا من گواہان شی چې دا لاس در باندې گواهیو کې نو تب په دې لاس چکونه ولګې چې و بدبخت ته خو زما لاس وینو په ما گواه څنګه شوې دا لاس به تر دې ځای پورې دی وخوري نو په دې بل به شروع شي چې دا بل وخوري نو دا به ورته بیا را زرغون شوی بیا بیا د خپو ته ویلی شي وای په تاسو به دی چرته ګرځېد دی به چرته ګرځېد دا زمون بے خپی با بے اختیار پا منگواشی دا زمون سترگی پا تاسو ایت سکتا سبم لیده دا با بے اختیار ورتش اس کتوے چه خدای دا کار نشی کولے لاس و خپی با پا ما څنګه گوا کی خدای یرا دا خو گرانا دا زما عقل نمانی مال دا خو دا عقل منی کلا چه قبر تا بزی دا خو منی ولاو دا خو می عقل کرازی چی یو کتی کی با می سملی یو خور برا بانده چی ما یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرې ده ورته یې سال ده ا بزرگ ورته پاس نه صد حال پختنه کې جلان دی راشه پته ودرته ولګي ا زه د عمر قدر ومانا چلان دی دغه کوتی ته یو ځلې ده او چل تلار شي په خپل به وګوره بیا چلان دی سال ده تاسو خیال راغی نو عرض نه داو چې دا اتمام حجت کیږي لګیا ابل ورځ یو مولانا صاحب زمونږ مرګره الګیاو چې دا ټي وي کې کم مليان قران وای یا پکې تقریر کوي دا ټي وي چونکه د دمتوب مرکز ده دیو جنا دی ته پکې ناروا دي چې دا پکې وای ما غته وی چې الګ یو خبره تا کوم کمانه تاسو کې او په پاکستان زما وسورسي نو د ټي وي یو سټیشن بمانا ژوندې پاتې نشي مسمار به کوم یو سټیشن او چې دا چا کړه ټي وي دي کنو ورته څنګه نو یو اته ورځې به سر لاندې او په پاس وړاندو ما دومره خو به ور سره کوم پرېده مې نه او بیا دا غریبان دا یوګي وتا سکوران یعنی یو سره زمون دکان ته براتلو نو موږ به د دارو پیسې نه اغستې چې دا غریب دی اوگے دے ډیر بچی دی نهار دے ما ور سره په کلونو دا چل کړي اته ورځې کې مې او کته ما ته وی چې هم ولي سه بیا کار شوه د خبرې کې باسم خو درته به وایم اوس ما ته وی معلومه وای ما څه کار بشوي ویلې ازوی مې نه ده مال کم زی دی علاقه پلانه مال خواه ویلی 1000 روپای جمع کړی وی وی مای چې بچی آسه فضل پرتی دی دا رنگین ٹی وی پہ راوڑا چې دا ماشومان پہ مشغولی ویل راوڑو ټول شپه ماشومان ورته ناستی او بس خپل کور کې ناستی بار نه ګرځي داسې مې ورته کته نو ما وی چې نور څه درته نه وایم خو یو شعر واوره چې زه توبه په هغې تیر عمر کاږم
زتوبا پاغی تیر عمرو کاغم چی تیر شوید بیار پا غفلت کی اما چی تا سر کری دی دا دی وجی چی تا غریب وی نو توبه و باسم و خدای نماشی غوار دا زمان دا غریب و حال مالدارو نبزا چه گیلا کو مالدار کا پا قیامت کی جہنم تلار شی فکر نشتا ولی دنیا کی خی مزی کری نو کہ قیامت کے دوزخ تلار شی نو زد مزخ ہوئی کرے رکھا تاو زدی ولی دوزخ تزو تاو زدی ولی زو احادیث کی چرا دلی دی کہ قیامت کے امیر او غریب و بخلیشی نو غریبان با 1500 کال مخ کے دا امیرانو نا جنت تزی اس شاید چی معاملہ برعکسی زویم چی غریبان با 15 کالا اول پا دوزخ کے پراتی جنت خلا سکے ذکر چی کم آرامی توپ پا دی غریبانو کی وسی نشتا دا زڑی پیشورو نے اوی گربہ مسکین اگر پرداشتے تخم گنجش از ہوا برداشتے کدی غریبی پیشو وزر لرلے نو پا ہوا کے بے دا مارغانو بیڑا تبا کرے دا دوی وس نشت غریب یو سڑے دے بال بچ لروٹائی نشی پیدا کولے بچی پا پردی کورونو کی مزدورائی کئی بچی پردی لوخی وینزی او داغه د ماشوم سنت ته او صاحب ډمان دی او پاسه سور کړي دی او دا د دنیا د لچره زامن ور سره روان دی او اوریجی دی او روټای دا په قرض پیسې اغستی تاسو د انسان بچی دا خدای پیجن دی دا خدای پیجن